پاکستانی طالبانو د پاکستان پر پوځ د سختو بریدونو خبرداری ورکړ. په کراچۍ کې د پولیسو پر مرکز حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر زیات سو. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په کراچۍ کې د پرونۍ پیښې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 7 ته ورسید. د پاکستان په کراچۍ کې د پروني ډلهییز برید چې مسؤلیت یې پاکستانی طالبانو ومانه، د وژل سوو کسانو شمیر 7 ته ورسید. افراطي وسلوالو دغه حمله د جمعې په ورځ ناوخته وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو غږونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبي میمون ویلي په دې پیښه کې 3 پوځیان او یو ملکي وژل سوی. دغه راز 18 نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي 2 ځانمرګي برید کوونکي هم وژل سوي او لږ تر لږه یوه د پولیسو دغه دفتر ته له ننوتلو وروسته ځان ته انفجار ورکړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک یا TTP منلی دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په 3 ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په یوه اعلامیه کې د کراچۍ پرونۍ حمله وغندله او صدراعظم شهباز شریف د پټکو د بریالیو عملیاتو له کبله خپل امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان ویلي چې ځینو افراطي وسلوالو د پولیسو دفتر ته د داخلېدو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي دي. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړۍ کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک نن شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پوځ په وړاندې د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حملې دوام وکړي. د جنورۍ پر 13مه د پېښور په یو جومات کې ځانمرګي برید 101 کسان ووژل چې د فرانسې خبري اژانس په وینا 80 تنه افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې وروسته له هغه د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستانی طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبانو تحریک چې یوه جلا ډله ده د دوی په وینا د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.